زلمو کور زمون هیواد افغانستان د زړه ټوټه د سترګو زمون هیواد افغانستان د اسلام پالو زلمو کور زمون هیواد افغانستان ګاونه خرڅوو زکاید یو قدم نه په پاریس نه په یورپ او نه هم په بغداد ایران وړاندې سپیره که څه ویسکو زمون هیواد افغانستان وړاندې سپیره که څه ویسکو زمون هیواد افغانستان د زړه ټوټه د سترګو تور زمون هیواد افغانستان د الله تعالی سپین لښکر د سپېڅلي دین ساتونکي د ارزښتونو محافظین د دښمنانو د سترګو اغزي مجاهد او زړور پوځ په نظامی فکری او معنوي هنرونو سنبال اکنون زمان همدلی، همزبانی، همکاری، هماهنگی در کنار یکدیگر است. در عبادت او جهاد اتلان هر شبه تیار دي ترڅو د شر اچونکو او فتنګرو تحرکات خنثی کړي او خلق د امن په فضا کې ژوند تیر کړي. همواره نیروهای مسلح ما در کنار مردم بودند. همه ما با وحدت و انسجام بیشتر از هر چیز دفاع میکنیم. دوی پر اورونو او اغزیو پلک دی او لتیارو سره په جنگ دی ترڅو مسلمانان د آرامتیا احساس وکړي. شما قهرمانان واقعی تمام داستانهایی هستید که با گوش دادن به آنها بزرگ شده ایم. شما همیشه بزرگترین الهام بخش ما هستید. اهداف استعمار ایجاد تفرقه و نفوذ بین مردم و خصوصا ارگانهای سگانه امنیتی امارت اسلامی می باشد و همچنان می خواهند تا بین مردم و نظام بی‌اعتمادی و بدبینی به وجود آورند که لله الحمد مسئولین نظام به این نیرنگ دشمنان متوجه اند. ډاډه اوسئ زموږ اتلان د سولې فرښتې دي ستاسو له خوښیو او سوکالیو به محافظت کوي. د اسلام پالو زلمو کور زمون هیواد افغانستان د اسلام پالو زلمو کور زمون هیواد افغانستان شهسک سلیدنن د سپین منار د استقلال د غسپین توغ د آزادۍ رنگ د جمال شرنګ د جلال پلا زخمی مونږ زمون هیواد افغانستان پلا زخمی مونږ زمون هیواد افغانستان د زړه ټوټه د سترګو تور زمون هیواد افغانستان د اسلام پالو زلمو کور زمون هیواد ترڅو چې دا با شهامت صف موجود وي دا د توحید سپینه کلمه به همداسې لوړه وي. د افغانستان تنغیږه اوس کټمټ لکه بیړۍ د حضرت نوح د شهیدان